د نیاز ادبي سنگر لخوا د ډاکټر سلما شاهین په اعزاز کې دستوري ته ترتیب ورکړی شو. د نړیوالو حالاتو سمېدو سره سم به پېښور کې د نوي طرز دستوره کولی شي. سنگر به د سلما شاهین په درناوي کې د اوچت معیار ادبي دستوره کوي. ډاکټر کاظم نیاز د ستر محقق دانشور شاعر ادبي لارښود او ماهر تعلیم محترم پروفیسر جانزیب نیاز تمغه حسن کارکردگی نوم ته د منصوب نماینده صوبایي ادبي تنظیم نیاز ادبي سنگر خیبر پختونخوا د کابینې غونډه په نیاز کور ډي چې پېښور کې وشوه چې صدارت یې نورالبشر نوید وکړو او د نظامت چارې فریدون خان ترسره کړې. د نیاز ادبي سنگر سرپرست ښاغلي ډاکټر کاظم نیاز د واشنگټن امریکې نه په آنلاین بڼه غونډه کې ګډون وکړ. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د چیرمن پروفیسر اسیر منګل په شمول ډاکټر عالم یوسفزئی، عبدالستار خان، زبیر خان، جمشید علي خان، حمید الرحمن نادان، صادق امنزئی، قیصر علی شاه قیصر کاکا خیل، شمال نیاز او امجد علي خادم شامل وو. د ایجنډې تر مخه په 8 فروری کال 2026 د نامتو کالمنګار، ډرامه‌نګار، ترقی پسند، شاعر، ادیب، دانشور او د سنگر د هنري څانګې د مشر نورالبشر نوید په درناوي کې د رنګارنګ مازیګرۍ په نوم ډبګری بازار شاقبول پېښور کې د شوي دستورې هر اړخیزه جایزه واخیستې شوه او په هر لحاظ دغه دستوره د نیاز ادبي سنگر د غوره او کامیاب پروګرامونو د زنځیر یو کړۍ وګرځولې شوه. ورپسې د قدرمنې ډاکټر سلما شاهین تمغه امتیاز په درناوي کې د نوي طرز دستوري کولو باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې او کمیټه وټاکلې شوې. په دې موقع متفقه پریکړه وکړې شوه چې د دستوري لپاره ټولې تیارې به زر تر زره مکمل کولی شي او کله چې نړیوال حالات سم او سازگار شي نو د دستوري یقیني کولو لنډه نیټه به ټاکلی شي. د غونډې په آخر کې سرپرست ډاکټر کاظم نیاز په ډاګه کړه چې سلما شاهین نه یوازې د اوچت معیار شاعره، ادیبه، افسانه نګاره، محققه او دانشوره ده بلکې د یوې پروفیسرې او د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د ډایرکټرې په حیثیت یې هم د پښتو ژبې، ادب او ثقافت د ښېګړې او پرمختګ دپاره د قدر وړ خدمات ترسره کړي دي. ځکه نو سنگر به د خپلو نورو غوره او ناویاته ادبي پروګرامونو روایت په ځای ساتلو سره د ډاکټر سلما شاهین د درناوي دستوره هم د هغې د شان مطابق کوي. امجد علي خادم، نیاز ادبي سنگر، پېښور.